تازه خبر په ننګرهار ولایت کې د طالبانو پر موټرو باندې سختې چاودنې شوې دي. دا چې څومره طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده پیښه د ننګرهار ولایت په کوم ځای کې رامنځته شوې ده. نور جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. په ننګرهار کې د طالبانو پر موټرو 3 پرله پسې چاودنې شوې دي. د عیني شاهدانو له قوله ویل شوي چې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. له جلال آباد څخه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې په دغه ښار کې د شنبې ورځې بریدونو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو داعش ډله چې د طالبانو دښمنه ده مرکزیت یې د افغانستان په ختیځ کې دی. یاد اژانس د عیني شاهدانو له قوله لیکي چې په دغو چاودنو کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. خو وضاحت یې نه دی ورکړی چې آیا په وژل شوو ټپیانو کې د طالبانو چارواکي هم شامل دي او که نه. دا په داسې حال کې ده چې په همدې ورځ په پلازمینه کابل کې هم یو بمي چاودنه شوې چې د راپورټونو پر اساس 2 کسان پکې ټپیان شوي دي. تر اوسه روښانه نه ده چې د کابل په بمي چاودنو کې هدف څوک ګرځول شوي دي او څو کسان ټپیان دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.